لور خرڅه کې پیسې پیواله دا ګناه ده کنه ده سخت ګناه ده سخت مجرم دی د خدای لور خرڅول دا آخري درجه ظلم دی په انسانیت دا د بعض پښتانه کوي بعض قبایل کوي بلوچستان کې تیرا کې او په افغانستان کې او دلته ممن د سواد د دواړو جهانو سردار وي د ابو داود شریف حدیث چې درو کسانو سره به په خپله د خدای جګړه د دې مرۍ نه به نیولې وی ثلاثتن انا خصمهم یوم القیامه درو کسانو سره خدای پاک به مدعی نو چې خدای مدعی شو خلاصوي به دې څوک نو یو پکې دا دی ورجلا باع حرا فاکل ثمنه یو هغه سړی دی چې اصل بنیادم خرڅ کړي او پیسې ځان لوړ نو دا ډېر سخت ظلم دی ته چې لور خرڅې زوی ولې نه خرڅې زوی لور کې څه فرق دی دواړه اصل بنیادمان دي یو هغه سړی دی چې په مزدوري کې او بیا مزدوري نه ورکوي دریم هغه سړی دی چې د خدای په نوم چا سره واده وکړي چې زما او ستا په منځ کې خدای ګواه خدای ذمهوار او بیا ورسره ترجیح کړي هغه عهد پوره کوي نه نو خدای پاک وایي دې درو کسانو سره به زما د قیامت پر ورځ دعوه وي نو ښځه خرڅول دا آخري درجه ظلم دی خلق وی جو د اسلام کې د اسلام کې نه دا خدا خلق کوي مردا نو خدا خرڅول ښه کار نه چې څوک خدای خرڅې دي سره ډېرې بدۍ راځي ښځه میراث کوي بیا ښځې خاوند مړ شي د هغې د ازادۍ حق نه بس وی دا خو مونږ اخیستې ده یو کلي ته زه تللی یو پیر شانتې م ځان ته ویې سپین ږیرې هغې ما ته یې جړل ما یې کاکاجي ولې وی زوی له مې واده کړی اووه ورځې پس مړ شو هغه زوی مې ما یې چا ویشتې وی نه په خپل مرګ مړ شو نو زه م خفه شم بیا م ورته هسې اتفاقا وی ما یې کاکاجي هغه انګور سره به څه چل کوې وی زما یو زوی دی په سکول کې سبق وایي په پنځم جومات کې دا به هغه ته ناست دی ما یې دا ولې خو ازاده ښځه ده خپل مور پلار کړی دي که دا به څه وی نه دا خو مونږ پې پیسې ورکړي نو چې څوک ښځې خرڅوي دی آخري لور یې تباه کړه ځکه هغې نه غوا جوړه شي یو سړی ماله راغی وی ته پلانکي ته ووایه چې لور مې واده کړی ده او خاوند دی په عربو کې دی نو مونږ کره یې نه راپرېږدي هغه سخرې وی ستا خبره مني نو ما ته معلوم و قبایلو ما یې تا خو پې پیسې نه دي اخیستې وی ما پې 80,000 روپۍ اخیستې دي نو ما یې چې تا ته غوا جوړه کړې ده تا خپله لور د غوا په نظر کتلې ده نو زه هغه ته ویلی شم چې دا غوا واپس ورکړې که تا دا خپله لور ګڼلې ټیک ته د ښځې مهر دی خو هغه مهر د هغې شی دی نو چې تا د خپلې لور نه غوا جوړه کړې ده زه هغه ته دا نه شم ویلی چې غوا ورولوي لیور سره ژوند کوم دی روا دی چې خاوند دی هغه به ته تلي دا به مور پلار کر راځي البته که ډېر ګڼ کور یې نو خیر دی ځان له د لیور سره روندار نه شي اوسېدی دواړو جهانو سردار وایي لیور نه به جدی وی صیب الحم لیور وی الحم الموت لیور خو مرګ دی لیور سره به روندار نه اوسېږي چې چا سره د کومې ښځې نکاح کېږي نو هغې سره استوګنه بنده ده جدا د اختر نه پس سهار ادیرې ته ځي نو دا پس سهار ادیرې ته ځي نو دا